سلامونه او نیکې هیلې دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به وئ. نن درته د وای فای یو سیټینګ ښیم څنګه کولی شو ستاسو وای فای د خپل ملګرو سره شریکه کړئ یا بل موبایل سره کنیکټ کړئ. مقصد الریډي ما سره وای فای کنیکټ دی، غواړم بل ټلیفون هم کنیکټ کړم یا د نورو ملګرو سره هم د وای فای شریکه کړم. لکه تاسو ته د وای فای پاسورډ معلوم نه وي نو څنګه کولی شئ ستاسو موبایل نه دوی ته وای فای ورکړئ. صحیح ده، ایزی سټپ دی. ویډیو تر اخره را سره وګورئ. ویډیو لازم لایک او شیر کړئ او یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. نو راځو په ویډیو په طرف باندې. تاسو بس شی وکړئ، که غواړئ تاسو ملګرو سره خپله وای فای شریکه کړئ نو راشئ. ما سره الریډي وای فای کنیکټ ده، نو دلته یو آپشن دی موبایل هاټ سپوټ. صحیح ده، دا که چېرته ستاسو ډیټا خلاص وي نو دا به کار کوي. تاسو خپل ملګرو سره هاټ سپوټ شریکولی شئ یا انټرنیټ ډیټا شریکولی شئ. خو که تاسو سره ډیټا نه وي وای فای تاسو کنیکټ کولی شئ، څنګه به تاسو کنیکټ کوئ؟ صحیح ده، ډېری دوستان وایي چې یاره موږ وای فای څنګه کنیکټ کولی شو، نو دا نه کېږي. نو کېږي. صحیح ده، دې لپاره یو سیټینګ پکار ده چې ستاسو ملګرو سره خپله وای فای شریکه کړئ. څنګه به وکړئ؟ تاسو موبایل هاټ سپوټ یا به سیټینګ ته تاسو راشئ، هغلته به تاسو ولیکئ وای فای شیر. صحیح ده، وای فای شیرینګ. نو زه راځم د موبایل هاټ سپوټ باندې کلیک کوم، کانفیګر ته راځم، دلته ایډوانس سیټ ته راځم. دلته لاندې اخرنی وای فای شیرینګ آپشن دی، دا به ما سره الریډي آن دی ځکه ما هلته وای فای ملګرو سره شیر کړې ده. ما سره الریډي یو ډیوایس کنیکټ دی. نو تاسو دغه وای فای شیرینګ چې دی دغه آپشن خلاص کړئ، دا کلوز یې داسې، نو تاسو به څه شی وکړئ؟ دا به خلاص کړئ. صحیح ده، ښه. کانفیګر ایډوانس سیټ دغه آپشن چې دی دا کلوز یې داسې، دا تاسو څنګه وکړئ؟ دا به تاسو خلاص کړئ داسې. صحیح ده، نو چې دا تاسو خلاص کړئ نو هاټ سپوټ دغه باندې به کلیک وکړئ. تاسو ستاسو وای فای نوم دلته وګورئ، کسې نیټورک نیم ماسټر آر ډبلیو ورکړی دی، پاسورډ مې ورکړی. تاسو دا وګورئ چې څو وي، تاسو همغه بل موبایل کې دغه نوم او دغه پاسورډ هلته نوم راځي. نو دغه پاسورډ چې تاسو دلته څه شی ورکړی پاسورډ ورکړئ، هغلته کې تاسو انټرنیټ به ستاسو وای فای به هلته کنیکټ شي. صحیح ده، یعنې ستاسو موبایل نه وای فای شیر کول بل موبایل ته. صحیح ده، ډیره ایزی خبره ده. تاسو ټرای وکړئ، انشاءالله چې اسانه طریقه به وي.